الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمخکې آیتونو کې د یهودو نصارو نه هم شوبه وه چې دا په باره د صفا او مروه کې وه چې ای مسلمانانو تاسو سعی بین الصفا والمروه کوئ، حالانکه دا خو عادت د مشرکانو، دا خو به مشرکانو په صفا باندې اوصاف بوتي خو او په مروه باندې نائله او د دې په درمیان کې به سعی کوله او دې ته به سجدي کولی، نو دا خو د شرک یو مرکزو، هغوی په دې کې شرکیات کول. نو تاسو ولی د مشرکانو اتباع وکړه او تابعداري وکړه او هغه کار تاسو هم کوئ کوم چې مشرکانو کاوه. دغه شان یو بل روایت د امام بخاری دی، هغه فرمایي چې مکې نه تقریبا 80 کیلومتر لري قدیر مقام کې د دوی یهودو نصارو یو معبودو، دغه شان مشرکانو معبودو چې د هغې نوم مشهور په هغې کې ډېر زیات، هغې ته به منات ویلې او حج به چې کله دوی کاوه نو بعضې مشرکان به منات ته تلل، هلته به د هغې سره سعی او طواف کاوه. څه مشرکان به دلته راتلل او یو بل معبود ته به نه ورتلل. نو دلته مشرکانو یهودو دا اعتراض وکړ چې د دې خو مشرکانو عبادت کړی دی او دا خو دلته و درګاه وه او غیر الله دپاره عبادت کاو، نو تاسو ځان ته متبع د قرآن او سنت وئ، د آسماني کتاب وئ او کارونه د مشرکانو کوئ. نو تفصیلا په دې آیات کریمه کې رد وشو چې مونږه صفا په منځ کې کومه سعی کوو دا د مشرکانو د وجې نه کوو، بلکې دا خو ابراهیمي سنت دی او دا صفا او مروه باندې چې دا کمی ګټې کې ښودلی شوي د اوصاف او نایلې دا خو بعد کې ښودلی شوي دي، د دې نه مخکې خو په اسلام کې دا نو ځکه دا خو یو یادګار د حاجري بیبي دی او دغه شان د اسماعیل علیه السلام چې وړوکی پرېښودی او دغلته او بیا دغه منډې وهلې وي حاجري بیبي، نو دا مونږ ته د حج یو رکن راغلی دی، نه دا چې دا د اوصاف او نایلې د وجې نه دي. او تاسو ته بیا ما د اوصاف او نایلې تاریخ ښودلی و چې اوصاف او نایله دا یو ښځه او سړی و، د غرمې په وخت کې بیت الله ته رادننه شول. بیت الله کې څوک نو دا ظالمان او بدبخته کعبې داخل ته ننوتل او هلته یې بدکاري او زنا وکړه. رب العالمین پې زجرن عذاب راواسته او دواړو نه ګټې جوړې کړي. په هغه وخت کې چې کوم مشرکانو هغوی دغه دواړه ګټې راواخیستلي او کعبې ته یې مخامخ ودرولي، د دپاره چې دې نه خلک عبرت والي نصیحت والي، بیا یې په داخل د بیت الله کې او په مسجد حرام کې څوک ګناه ونه کړي. لیکن د وخت په تېرېدو سره مشرکانو دا ګټې واخیستلي او صافي په صفا ډېرۍ باندې کېښودله او چې کومه نائله وه هغه په مروه کېښودله د عبرت دپاره. لیکن چې څه موده نوره تېره شوله شیطان ورته راغی چې دا خو بزرګان تیر شوي دي، دا دواړه چې کوم دي دا خو نیکان تیر شوي دي او دوی ته عبادت کول پکار دي،
نظر منښت کول پکار دي، سجده ورته لګول پکار دي. نو په دغه طریقې سره شرک رایج شو په دوی کې او سجدې د غیر الله رایج شوي. او په صفا کې چې کومه اوصافو او په مروه کې چې کم نائله وه دوی به دا سعی کوله او هلته به هغې ته سجدې کولي. نو هغه چې مرکز د توحیدو چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی هلته دوی شرک شروع کړ او بیا دوی سره په دې باندې اکتفا ونه کړه، نور بتان هم د دوی ډېر زیات وو په داخل د کعبې کې ودرولي او هغې ته به دوی سجدې کولې. رب العالمین د دوی نه هیر شوی و. اوس په دې آیات کریمه کې په دغه یهود او نصوارو باندې رد دی چې اصلا دا تاسو کوم اعتراض وکړه دا تاسو ته پته وه چې د دې تاریخ څه شی دی. ځکه ای یهود او نصوارو تاسو سره خو کتاب دی، یهود دوی سره تورات و، پیغمبر موسی علیه السلام و او هغې کې هر څه ذکر و. دغه شان نصاراو دوی سره انجیل او پیغمبر عیسی علیه السلام و هر څه ورته پته وه. لیکن تاسو کتمان د حق کوئ او دا یو عظیم ظلم دی او په دې باندې لعنت د الله دی، د فرشتو دی او د ټولو خلکو دی. نو دا کار مه کوئ. بیا وروستو دوی ته ترغیب د توبې ورکوي. که کتمان هم حق هم کړی وي په جهالت کې او ناپوهۍ کې او اوس غواړي چې رجوع الی الله وکړي، توبه وباسئ، نو راشئ توبه وباسئ، الله به ستاسو توبه قبوله کړي. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى ان الذين يقيننا کسان یکتمونا چې پټي ما اغا انزلنا الله وی چې نازل کړي دي مونږه من البينات د احکامنا والهدى او د هدایت د خبرونه من بعد رستو ما داغنا بینا الله وی چې بیان کړي دي مونږه د احکام او مسائل د هدایت هو دغه ټولم بیان کړي دي للناس د پاره د خلکو فی الکتاب په کتاب کې دا مسائل ټول مونږ دوی ته بیان کړي دي، لیکن بیا هم دوی د دین انکار کوي. مفسرین لیکي کتمان د حق د یهودو نصوارو سو یو عظیم حق پټول د دوی داو چې په تورات او انجیل کې صفات د رسول الله راغلی وو، د رسول الله سیرت او صورت ذکر وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول علائم ذکر وو. لیکن دغه یهودو نصوارو هغه پټ کړل د څه دپاره؟ وایي که چېرته موږ دغه علائم ښکاره کو دی خلکو ته نو داخل به ټول تابعدار د دې نبي شي او زمونږ سرداري او مشري او دبدبه به ختمه شي. د دنیا د ګټې دپاره، د دنیا د فایدې دپاره، د دنیا د مشرۍ او سردارۍ دپاره کتمان د حقوق حق مسئله پټه کړه. دغه شان ابن کثیر لیکي دویم کتمان د دوی دا خبره وه چې تحویل د قبلې په تورات کې و او په تورات کې دا مسله راغلې وه چې اخره کې کم نبی راځي هغه به ذو قبلتین وي، دوه قبلو ته به مخ کوي. مخکې د هغې تفصیل ذکر شو او په تورات کې دا خبره ذکر وه، لیکن دوی اعتراضات وکړل، هغه حقه خبره یې پټه کړه، هغه ښکاره نه کړله. او دریمه دا د مخکینی آیات سره متعلق دی، صفا او مروه دوی ښه پیژندله چې دا سنت ابراهیمی دی، د ابراهیم علیه السلام نه شروع دی، لیکن حقیقت کو دغه شان علما فرمایي د آیات کریمه اگر که نازل دی د یهودو نصوارو باره کې، لیکن حکم د دې عام دی. اوس هم که څوک حق پټوي، کتمان څه ته ویلی شي؟ حق پټوله، د هغې مسلې پټوله، هغه ښکاره کوله چې د کمې مسلې ضرورت دی خلکو ته، یا یو انسان د هغې تپوس وکړي. یو انسان د یو ځای کې امام دی او د هغه مقتدیانو کې سود دی او دا د سود مسله ځکه نه بیانوي چې زما مقتدیان خفه نه شي، یا د په مقتدیانو کې بل څه ګناه ده لیکن هغه حق بیان نه کوي، وایي دا مقتدیان به مې خفه شي، بیا به تنخواه کې زما کمې راشي، چانده به نه راکوي، نورې نظرانې او شکرانې به نه راکوي. نو کتمان د هغې مسلو چې هغې مسلو ته ضرورت وي او هغه پټوي، نو دا عظیم جرم دی. الله په دې خلکو باندې لعنت ویلی دی. یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک دا کسان چې کم کتمان د حق کوي، حق مسله پټوي، حق خبره پټوي، یلعنو الله وی لعنت دی په دوی باندې، الله د الله رب العزت الله په دوی باندې لعنت کړی دی. د لعنت تحقیق مخکې تیر شوی دی. بعد عن رحمت الله د الله د رحمتونو نه لرې والی دی چې کله نسبت الله ته وشي، او چې کله نسبت وشي
انسانانو ته او یا فرشتو ته نو مراد نه بد دعای ده خیری دی الله دې داخل تباہ او برباد کی د دې معنا دادا کم خلق چې حق خبره پټي حق مسله پټي په خلکو باندې حق او باطل ګډوډ کوي اولئک دا کسان یلعنهم الله لعنت دی د الله په دوی باندې ويلعنهم اللاعنون او لعنت دی په دوی باندې د هر لعنت کوونکی علما فرمایي مسنود د الله طرف نه حکم دی فرضي چې څوک کتمان حق غیبان بلعنت وي لیکن دومره د علما مفسرین فرمایي چې وصف باندې بلعنت په ذات باندې بلعنت نه وي وصف نه مطلب دا دی چې لعنت دی پاغه چا باندې چې حق خبره پټي د چانوم بنالي چې فلان کی یا فلان کی باندې شریعت د خلق د نمونو نه من راوستي دا ولی ځکه انسان دی بدلیږي را بدلیږي یو ځل یو ګناه وکړه کې دې شروع بیا الله ته هدایت کی خاتمه مستوری دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسو کو هغه نه مختلف تاسو نه شیو یو تاسو نه دا شیو چې ته هر حدیث ولې بیانې دومره ډېر حدیث تا سره دي د هر یو حدیث ته ولې بیانې نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته د آیت کریمه ویلې وی که چرته په قران کې د آیت کریمه نه وي نو ما به یو حدیث هم تاسو نه بیان کړي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى دغه شان عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ یو ځل ملګری او شاګردان راوختل وی راشي عزت تاسو او داس کوم او هغه او داس کوم چې ما کوم د رسول الله نزد کړی دی او ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې دی او یا طریقې د او داس وته خودله تفصیلا او بیا خپل شاګردانو ته وی دا کار ما زکه وک چې قران کې یو آیات دی کدا نه وینو دا طریقه ما تاسو ته نه وی خودلې وی زکه دا کتمان کران نسی هغه به سخت یریدل د دینه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا گناہ کوي څومره عظیم گناہ کړي کدومره گناہ کړي روایت کې راځي چې داخلا د ځمکې ډکه کړي وي لیکن نا امیدي نه د پکاره د توبې دروازه کولاو ده رب العالمین درستو بل آیات کریمه کې فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ای زما بندگان وا کسانو چې په ځانم زیادت کړي دي ځان سرم ظلم کړي دي په سبب د ګناه لا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږي د رحمت د الله نه رب العالمین په ژوند باندې ټول ګناهونه بخي شرک ولې نه دی کړي کفر دی ولې نه دی کړي لیکن چې کله توبه وباسي رب العالمین توبې باندې ډیر زیات خوشحاليږي نو توبه وستل پکار دي نو په دې آیات کریمه کې دی خلکو ته خطاب دی چې اے ظالمانو که تاسو کتمان د حق کړی دی چې څه تیر شوي دي هغه تیر شوي دي راشئ توبه وباسئ الله به ستاسو زندگی درست کی ستاسو عمل به درست کی ستاسو بارکی با حکم د لعنت چې کوم دی دا به ختم شي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه ویستلا تاب یتوب معنا درجعو واپس ول خپل بد عملنا مخکې حق خبره پټه کړې وا حق بیان بینه کا او حق مسله بینه نه بیان ولا لیکن پته ورته نه وا چې دا دومره عظیم جرم دی په دې باندې الله سره ملعون ګرځي لعنت پې کېږي د الله طرف نه نو فورا توبه ویستله لیکن چا چې حق خبره پټه کړي د هغې د توبې دپاره درې شرطونه دي الا الذین تابوا ډومبې شرط دا دی دا به توبه وباسي واصلحو اصلاح به کوي د خپل عمل به درست کوي باب فعال راوسته اصلحو مطلب د فساد نه به ختمي فساد به نه کوي عمل به کوي د قرآن او سنت مطابق عمل به کوي په اخلاص باندې عمل به کوي خالص د الله دپاره اصلحو اصلاح به کوي د خپل عمل او دریم شرط د دپاره دا دی چې چا حق خبره پټه کړي وبینو بیان به کوي کم منبر باندې چې حق خبره پټه کړي هغه منبر باندې به دوباره بیان کوي علماء تفسیر لیکي که چرته کتاب لیکلی د باطل د اثبات دپاره نو دوباره بل کتاب به لیکي او هغې کې به خپل رجوع لیکي چې ما دا خبره کړې وه لیکن دې کې زه خطا شوی وم یا دا خبره ما پټه کړې وه اوس ښکاره کومه الا الذین مگر کسان تابو چې توبه یې ویستله واصلحو خپل عمل درست که وبینو او بیان یې وکړه فاولئک دا کسان
اتوبو رب العالمین فرمای زب توبه قبول کما زب په مهربانی وکما علیهم فتوی باندې وانا او زشما رب العالمین فرمای التواب ډیر توبه قبل انکه ما الرحیم او رحم کونکه ما التواب مخکم دا صيغه رشوی دا التواب والرحیم دوار د مبالغه صيغه دي مفسرین فرمای التواب مبالغه دلته کثرت د پاره دا چې بار بار توبه قبل انکه دي یا مبالغه تکرار د پاره دا چې څومره گناہوں دی کړي نو راځه رب العالمین ته توبه وباسا رب العالمین ستا توبه قبلې نن دی گناہ وکړه پیمانه شو خپل گناہ باندې په دغه درې شرایطو برابر وي زړه کې د نفرت پیدا شو دغه ګناه نه پاغي گناہ باندې پیمانه شوي په خله د استغفار ویلې لاس دی اوچت کړ رب العالمین ته چې الله دا گناہ مې کړی بیا بینو کوما دریم شرط دا دی چې مستقبل کې با قصد او اراده کې پورا عزم بکې چې الله دا گناہ بزنه کوما رب العالمین ستا گناہ نه چې کوم توبه دا قبلې بیا میشت رشوی نو بیا دی گناہ وکړه نو به من امید کېږي رب العالمین بستا بیام توبه قبل زکات تواب دی بار بار توبه قبل ان کې دی په کثیر مقدار سره توبه قبل ان کو اعلی ذات دی اغا خپکیږي نه اغا ناراضه کیږي نه لیکن چې مهلت هم درته ملاو شي بعض انسان دا سی وی الکوي گناہ کوما ذاخره کې به توبه وباسما تا ته پدشتا چې ته توبه ته بیا وزګاریږي یا ستا نور زندگی شتا زمونږ د زندگی څه پته لګي چې مونږه دا روان شپم په کور دا او په ګور دا را روان هفته زمونږ په کور دا او په ګور دا زمونږ په اختیار کې داشتا نه نشتا نو به فورا توبه وستل پکار دی د شپې د خوب نه مخکې اول توبه وستل پکار دی رب العالمین سره صلح کول پکار دی او رب العالمین هر وخت تابعدار دی هر وخت تیار دی د څه لپاره چې انسان توبه وباسي او الله قبول کی بهلول بارک راضی دا یو دانه او خیر سره تیر شوی دی او یو زله دا په بازار کې ناشته او په اورو کې ګوته وਹੀ پزما کې ګوته وਹੀ څوک په تیر دو بهلول څکه وې د خالق او د مخلوق جوړه کوما د خالق او د مخلوق په جوړه کې لګې ما بهلول وې سم معاملې ده وی خالق تیار دی आवाजونه کوي چې راشي لیکن مخلوق نافرمان دی مخلوق متکبر دی مخلوق په غفلت کې ډوب دی مخلوق د ګناهونو د وجه نه دومره مشوي دی چې هغه چا خبرم نه اوري وې سموده پسه بهلول به په بازار ادری کې ناشته بیا په خاورو کې ګوتی وਹੀ به د چاته پوزږي بهلول بیا سکے وی به د خالق او د مخلوق جوړ کوم وی وڅ حال دی الله وی مخلوق چغي وਹੀ او ډیر زیات چغي وਹੀ وی خالق وس مخړولې دي زکه خالق دا اعلان کړو چې توبه قبليږي خود مرګ نرستو اوس ټیم ختم شوی دی اوس رب العالمین توبه نه قبلې زکه هغه ویل زه توبه قبلو ما چې څومره ګناونه دي کړی کدا خلا د دنیا دې ډکه کړی د ګنا نه امید کېږم خو توبه وباسا لیکن د توبه مقتیر شو د توبه وخت تیر شو کته ډیرم چغي وਹੀ او وਹੀ بم چغي هغه چغي تا ته فایده نه درکې تو فورا خپل عمل درست کول پکار دی او توبه وستل پکار دی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ان الذين يقينا كسان كفروا چې کافر دي وماتوا کافر دي ایمان پټي په يهودو نصارو کې باج داسې کسانو چې هغه ته پته وا چې دا نبی او دا کتاب په حق دی لیکن دا خبره پټوله او د حق خبره پټول د قران او د سنت خبره پټول او د نبی نه انکار کول دا خو کفر دی یقینا کسان کفرو چې کافر دي وماتوا او مړ شو دوی وهم کفار او دوی کافران دي نو بس خبره به دوی ختم شو اولئک کسان علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت د الله دی والملائکه او د فرشتو دی والناس اجمعین او د ټولو خلقو دی خالدین فیها همیشه به دوی په دغه لعنت کې او په دغه عذاب کې لا یخفف سپک بنه کړي شي انهم د دوی نه عذاب او د عذاب لعنت څه دی د الله عذاب دی الله عذاب باور کما او د عذاب په سپک نه کما ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړي شي ينظرون باندې مفسرون سو معناګانی کړي دي یو معنی دا کړي ولا هم ينظرون دوی ته مهلت ور نکړي شي څنګه ماتو مړ شو عذاب به شروع شي اگر کدا په خپل کور کې پکټ کې پروتي خلبه د صفات بیانې چې دومره بادر سره و دومره بادر سره و او عذاب به فورا په باندې شروع کیږي
خلکو به روان کړي په کټ کې جنازه به رواني په دغه وخت کې په د باندې عذابي ولا هم ينظرون مهلت به نشي ورکېدی مرګ دی او مرګ سره ډایرک عذاب شروع دی نو په کار مونږ ته دا دي چې کامیابي غواړو مرګ سره راحت غواړو نو توبه ویستل پکار دي او کنه د خپل ځان غم در سره نه وي نو بیا چې څه کې هغه کوه لیکن د مرګ سره به ناکامي شروع کېږي یو سودخورو داغه باره کې راځي وي هغه چا خوب کې ولیده وي هغه یو ځل کمرې ته خاطه برا او هغه چې پورو کې روانو پورو نه راوغورځېده چې خلک وکاته به ورکړي څه نو چاته نه تپوس وکړه په خوب کې ورته راغله چې څه معامله در سره وشوه وایي زه خو چې د پورې نه راوغورځم ډایرک جهنم ته پرېوتم ډایرک جهنم ته پرېوتم ولا هم ينظرون الله ورته مهلت نه ورکوي چې مرګ دی مرګ سره ډایرک عذاب دی دوی معنا بعد علما دا کوي ولا هم ينظرون دوی ته مهلت د توبې ورنکړی شي بے بدن مطالبه توبې نه کیږي چې کله ماتو چې مړ شو ختم شو دا درې معنا بعض مفسرین فرمایي چې ينظرون د نظر نه دی دوی ته رب العالمین د رحمت په نظر باندې ونګوري ولی دا ګناهګار دی د حق پټ کړو او خبر ته پته و توبې نه ویستلا د نن سبا انتظار کاوه او مرګ پہ راغې نو ارس ختم شو الله به د رحمت په نظر د ته چیرې مونږ بس دې ان الذين يقيننا كسان يكتمون چې پټي ما آغا انزلنا الله چې نازل کړي دې مونږه من البينات د احکاماتنا والهدى او د هدایت خبرنا هدایت خبرې دي قران ته ډک دي من بعد رستو ما دا غنا بیاننا چې الله بیان کړي دې مونږه هو د حق لرا للناس د پاره د خلقو فی الكتاب په کتاب کې په کتاب کې ارث صفا صفا بیان کړی دي علماء ته یو یو خبري مسلې پته ده او بیا حق مسله دا نه بیانې حق خبره پټي اولئک دا کسان یلعنهم الله لعنت دی په دوی باندې د الله رب العزت و یلعنو او لعنت دی په دوی باندې اللعنون د هر لعنت وینکی د هر چا طرف نه په دوی باندې لعنت دی الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وستلا واصله خپل عمل درست کا وبینوا بیان او کداغه حق چې کم د پټ کړي و اولای کدا کسان اتوبو الله عز وجل مهرباني وکم په دوی باندې توبه به قبول کم وانا الله رب العزت فرمایي چې ما التواب ډیر زیات توبه قبل انکه ما والرحیم مهربانه ما ان الذين يقيننا کسان کفروا چې کفر کړي و ما تو مرشد وهم او دوی کفارن په حالت د کفر کیو اولای کدا کسان علیہم بدوی باندې لعنت الله لعنت دے دا الله د طرفنا والملائکۃ او د ملائکو د طرفنا والناس اجمعین او د ټول خلقو طرفنا خالدین فیها همیشه به دوی په د لعنت کې لا یخففو سپک بنکړي شي عنهم د دوی نه العذاب او د لعنت د عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکې دي شي صلی الله تعالی علیه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کړي رب العالمین زمون واړه زاړه گناهونه معاف کړي یا الله زمون نو یو زاړه گناهونه معاف کړي زمون واړه غوړ گناهونه معاف کړي رب العالمین کوم گناهونه کوم د شپې کړي کوم د ورځې کړي رب العالمین کوم په خطا کړي کوم قصدن کړي خالق ټول گناهونه زمون معاف کړي رب العالمین موږ ډیر کمزوري یو یا الله موږ ډیر ضعفا یو رب العالمین زمون گناهونه ته وګوري خپل رحم او فضل ته وګوري یا الله په موږ رحم او فضل وکړي رب العالمین کوم ملګری کوم ضرورت وي حاجت وي کوم مشکل کې گیر وي خالق کائنات د خپل در ورنه د حاجتونه پوره کړي دا مشکلات حل کړي رب العالمین کوم ملګری بیمار وي یا د کوم ملګری په کور کې څه بیماری وي دوستان بیماران وي رب العالمین صحت کامله شفاء عاجله مستمره د نیکو اعمالو د پاره او د خپلوانو او رشتہ دارانو د خوشحالي لپاره ورته نصیب کړي رب العالمین زمونږ زندگی درست کړي زمونږ اعمال درست کړي رب العالمین زمونږ اخلاق درست کړي یا الہ العالمین اغا اخلاق او اغا اعمال درته نصیب کی چې کوم د رسول الله اخلاق رب العالمین اغا اعمال او اخلاق درته نصیب کی چې کوم د قران او د سنت زمونږ مطالبه ده خالق کائنات موږ ته دعا طریقه ناراضي موږ ډیر کمزوري یو موږ ته دعا چل ناراضي رب العالمین چې رسول الله د دې امت لپاره کوم دعاګانې غوښتي یا الله غزمون په بارکم قبول کی یا الله غزمون په بارکم قبول کی یا الله پای کی زمون برپور حصہ وکي رب العالمین کوم ملګری وي د دې خلکو ملګری وي رشتہ داران وي
وفات شوي دي یا الله ته په د رحم معامله وسره وکي یا الله د هغوی سره د رحم معامله وکي د ګناهونو او یا الله د هغوی د خطاګانو نه درګذر وکي یا الله د هغوی درجات بلند کي یا الله قبرونه ورته د انوارو نه ډک کي یا الله قبرونه ورته د خیرونو نه ډک کي رب العالمین مرګ به راځي او خاتمه په ایمان کې یا الله مرګ به راځي خاتمه په ایمان کې د مرګ نه مخکې توبه زمونږ قبول کړي یا الله د مرګ نه مخکې د توبې توفیق راکړي یا الله په اخر کې دا کلمه نصیب کړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جزاک الله